سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې درې جملې جوړوم. هغه جملې دي چې موږ چاته تشویق ورکوو یا آرډر ورکوو او یا چاته هم مشوره ورکوو. دوستانو اول موږ وایو لطفاً مه خفه کیږه. لطفاً مه خفه کیږه دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Sei bitte nicht traurig. sei bitte nicht traurig، یعنی مهرباني یا لطفاً مه خفه کیږه. او بله جمله زده کوو په الماني ژبه باندې چې مهرباني وکړئ پر وخت راځئ یا پر وخت اوسئ. نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Sei bitte pünktlich. sei bitte pünktlich. pünktlich وایي یعنی پر وخت اوسئ، په خپل ټایم باندې اوسئ. او یو بله جمله ده په الماني ژبه باندې چې دا هم زده کوو، مهمه جمله ده. موږ چې چاته وایو مهرباني اوسئ، مهرباني وکړئ، مهربان اوسئ، یعنی ښه اوسئ. نو دا جمله بیا داسې وایو: Sei bitte so. sei bitte so nett. sei bitte so nett. Sei bitte so nett.